په ما پسې یو کس راغی عربی و، ما سره کېناستو نو ما ته وایي چې ما لږ ټایم راکړه، زه تا سره ملاوېدو غواړم، خاص هغه کې ضروري خبره ما چې د سبا له بیا راشي نو ټایم به درله درکړو. دا واقعه په روژې کې راغلی وه، د تېر شوي روژې کې بیا ما سره ملاو شو په سبا نه ما ستا څه مسله نو مسله هغه په جړا شو. نو ما ته جاړه مه ما ته خپله مسله بیان کړه، موږ به انشاءالله د قرآن حدیث په رڼا کې جواب موږ ته معلوم و، تاله به درکړو، که نه و معلوم د بل عالم نه به تپوس وکړو، بل ځای نه به تپوس وکړو، ستا د مسلې به یو جواب د الله په توفیق سره پیدا کړو. ته ولې جاړې؟ وایي زه ما ته وایي شیخ وایي زه زیناګانې کومه. وایي څنګه زیناګانې کوې ته؟ تفصیل وکړه. نه یوه خبره ما ته څه پوه کړي زه به ته جواب درکړم. وایي په دې موبایل او انټرنېټ باندې زه په مخه د دې لغړو زنانو والعیاذ بالله د دې فلمونه او تصویران ګورم او په خپل لاس باندې شهوت پوره کوم. دغه زما کار دی او دغه زما طریقه ده او دغه زما ژوند دی. 4 کمپیوټرې ما ماتې کړي دي، 8 ما موبایل ماتې کړي دي، قار شم روی چې د ځمکې چې الله رانه خفه شو د الله بېادبي شو بلو مې بیا زړه کېږي. وایي واده دې شتي وي واده مې شتي، بچي دې شتي او 2 بچي مې شتي، بیا هم ته نه کېږي په جړا شو. ماشومان وپېژنې زړه او د دې داسې دا ګورې نشه ده. لکه تاسو دې ته مه ګورئ چې دا سړی یو لیونی و چې پرېښودی به یې وایي که نه، دا نشه ده. ګورې دا داسې نشه ده چې څنګه چې سړی سګرټ نسوار چرس هیروین استعمالوي ته دا نشه ده. نو بیا لازم ګورې داسې به سړی عادت شي د خپلې زنانه سره به دې بیا نه لګي. او دې نقصان لم راځم چې د دې موبایلو د لاسه زمونږ ښځې زمونږ بدې شوي دي. ولې ځکه چې دې کې دا لغړې لغړې زنانې والعیاذ بالله سړی د انډیا جنۍ ده، د انګریزانو جنۍ ده، هغې قسمه قسم جامې چې زموږ هغه سادهګانې جنکۍ دي، سادهګانې ښځې دي، هغوی د غټې غټې کپړې اچولي دي، په ډېرو پیسو نه پوهېږي. نه د زړه د خپلو نه څه شو علي تور شو. جنکۍ خو داسې ښځې داسې دا زموږ د ښځې کور یې څه شو، کور یې تباه شو، دشمن په خپل مقصد کې څه شو، کامیاب شو. د سترګې حفاظت به کې نه کېږي. سبحان الله د سترګې الله موږ لره کړي د الله نعمت دی که نه، او بیا موږ استعمالو د هغه په نافرمانۍ کې. تاسې الله راته تپوس وکړي چې فلاني د سترګې خو تاله ما درکړې ده ته منې که نه، موږ وایو چې الله منو، نو بیا دې ولې زما په خلاف استعمالولې؟ یو څه جواب ورکړو. الله په قرآن کې وایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله وایي تاسو د میندو د خېټو نه راویستي وایي تاسو ته هېڅ هم نه و معلوم، هېڅ ته هم نه و پته. کوم ټیم کې چې الله راویستی د هېڅ هم نه وایي خبر. نو بیا سجر وکړو الله وجعل لکم السمع والابصار والافئده. نو تاسو له مې غوږونه درکړو، سترګې مې درکړې او زړونه مې لږ درکړو. د دې لپاره تاسو زما شکر وباسئ. الله وایي نو چې سړی دغه غوږونه او سترګې او زړه راځي او د الله په نافرمانۍ کې لګي، الله به دې څومره خفه کړي او څومره په غوسه کې به یې ده ته. او د دې به جواب دې څه ورکړي، د دې سوال کې بالفرض الله سبحانه وتعالی دې تپوس وکړي. ځکه زه تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم چې یو داسې ورځ را روانه ده چې رب العالمین د هغه ورځې مبارکې څه وایي یوم تبلى السرائر. په هغه ورځ باندې الله وایي زه به دا پټ کارونه راښکاره کوم ټول. الله اکبر. ته دقه شان ولاړ یې آدم علیه السلام نه ول اخرني کس په ټو ولاړ دي او داسې په ټي وي باندې ستا دغه وچلېد. موږ اوس انسانان وړي کوم ته که موبایل یې جوړ کړی ده به داسې کیمره پې وچلو پټ هم داسې نیولی یو سړي ته خبرې کوي خبر نه دی ځان نه سبا له ورته ولګو غریباریان شي. دا خو مخلوقاتو دا چل کړی د خالق مبارک مې څه خیال دی چې هغه به دا څنګه ریکارډ کړي چې دا ته داسې په پټه باندې ولګي. دا ایس پي سي کمپنۍ خو تاسو پېژنئ که نه، زین موبایل دا کمپنیانې دي، د موبایلو د سیمانو د دې کمپنیانې دي. ته په دوی پسې ورشه، تر دوی سیم استعمالوي او په دوی پسې ورشه، وایي زما د 1 کال ریکارډ په کار دی، پوره د 1 کال. نو بس د هغې دپاره بس اقدامات یې هغه به ته وکړي، تاله به د 1 کال ریکارډ درکړي، فلاني ټیم په فلاني نمبر ته د ټلیفون راغلی و او تا د هغه سره 2 منټه او 14 سکنډه خبرې کړې. زه خیر دی په دې کې زما دغه ونه شو، زما دا خبرې په کار دي.
دا 2 منټه 14 سکنډه خبرې چې دغه زما په کار دا نمبر والا خدای دې پر به اقدامات وکړي هغه خبرې مونږ ته میلاو شي دا خو د مخلوقاتو یو ایجاد کړی شوی شی دی د رب العالمین مبارک مستخیل چې دا به هغسې ټیپ کړي د ریکارډ به د هغه سره نه وي چې ستا د ریکارډ راوالي د ژوند دا ټول دې چې مخامخ یې ته واچي چې دا ستا هغه ریکارډ و دا هغه پلانې وخت و ته غلی پټ ناست وي یو ځای کې فلمونه دې کتل ته پټ ناست وي ټي وي دې لګولی او ناست وي زنانو ته دې کتل ناست وي انټرنېټ کې راړولی الله نه نه هغې به ته څه جواب ورکړي نو دا زموږ تاسو ته نصیحت دی چې دغه ورځ ځان ته یاده ساتئ